السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې پیرانان د شیطان اولاده دي او که شیطان د پیرانانو اولاده ده. محترمه په دې کې اختلاف دی. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په درالمنصور صفحه 1508 د سورة الکهف په 50 آیات متعلق وایي ابلیس چې دی یعنې شیطان ابو الجن پلار د پیرانانو دی، لکه آدم علیه السلام چې ابو الانس پلار د انسانانو دی. و آدم من الانس وهو ابوهم، آدم علیه السلام د انسانیت له ذات څخه و، د انسانیت پلار سو، او ابلیس چې دی له پیرانانو څخه دی وهو ابوهم. تفسیر درالمنصور جلد نمبر 9. او دغه رنګه د حسن بصري رحمت الله علیه سره په دې متعلق هغه وایي چې پیرانان اولاد شیطان دي، لکه انسان چې اولاد د آدم علیه السلام دي. دی په ثواب په عذاب کې سره شریکان دي. او بل روایت کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه راځي، هغه وایي جن چې دی ولد د جان دي، پیرانانو پلار جان دي. دی پیرانان چې دی شیطانان نه دي، او شیاطین چې دی هغه اولاد د ابلیس دي، نه مري بلکې له ابلیس سره به مري. صفحه نمبر 6 سورة الجن اول 3 آیات. تفسیر خطیب د احمد خطیب مصری کتاب دی چې په 270 کې تصنیف شوی دی. او تفسیر القرطبي د سورة الجن د دغه اول 2 آیات متعلق هم دا ډول دغه را اخیستی دی، د حسن بصري او د عبدالله بن عباس رضی الله عنه اقوال. نو دا مهمه نه ده چې هغه د غزوی یا هغه د هغه غزوی، خو الله دې موږ دواړو وساتي د دواړو له شر. والسلام علیکم.